سلامونه سړي مشه وختمو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. افغان ځواکونه وایي چې د افغانستان خاورې دفاع ته په بشپړه توګه چمتو دي. الحمدلله موږ ډېر زیات آماده یو، تر اوسه پورې آماده یو، لله الحمد. مجاهدین ګرد په چمتو حالات کې دي او موږ روان یو د شورابک سیمې ته، او لله الحمد د دښمن ګډ شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. مجاهدینو ته الحمدلله هېڅ مشکل. په یو بل خبر کې اورئ چې اسلامي امارت وایي چې پاکستان د ورته د داعش مشرانو وسپاري. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې لا پاکستان نه د داعش ډلې د دوی پر یو شمېر مشرانو او غړو ترهګریز بریدونه شوي دي. نوموړی وایي چې د یادې ډلې مشران په پاکستان کې میشت دي او باید اسلام آباد یې دوی ته وسپاري. او په یو بل خبر کې اورئ چې د افغانستان اسلامي امارت وایي چې د تېرې شپې عملیاتو کې 58 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي، خو پاکستان حکومت د درویشو کسانو د مرګ او د 13 ټاپیانو تایید کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې 58 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي او 13 نورو ټاپیان شوي دي. مجاهد زیاته کړه چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د غچ اخیستونکو عملیاتو پر مهال ګڼ شمېر وسلې هم نیول شوي دي. د مجاهد په وینا په دغو عملیاتو کې 9 افغان سرتیري هم شهیدان شوي دي او 14 نور یې ټپیان شوي دي او شاوخوا 100 پاکستاني امنیتي پوستې له منځه وړل شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت وایند وویل چې دغه عملیاتو د قطر او سعودي عربستان د غوښتنو له امله د شپې شاوخوا 12 بجې درول شوي دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د داعش خراسان د حضور په اړه مجاهد وویل چې دغه ډله په افغانستان کې ماته شوې ده او وروسته خپل مرکزونه په خیبر پختونخوا کې فعال کړي دي. مجاهد په ډاګه کړه چې د داعش خراسان د روزنې مرکزونه په خیبر پختونخوا کې جوړ شوي دي او روزل کېدونکي د کراچۍ او اسلام آباد د هوایي ډګرونو له لارې هلته لیږدول کېږي. زموږ موندنې ښیي چې په ایران او مسکو کې بریدونه هم د همدغو مرکزونو له لورې پلن شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د داعش خراسان وروستي بریدونه هم لا همدغو مرکزونو ترخه شوي دي او لا پاکستاني حکومت یې وغوښتل چې د دغې ډلې مهم غړي اسلامي امارت ته وسپاري. ذبیح الله مجاهد هم دغه راز څرګنده کړه چې پاکستان غوښتل یو پلاوی افغانستان ته راواستوي، خو د افغانستان اسلامي امارت د پنجشنبې د شپې د پاکستاني ځواکونو له لورې د هوایي بریدونو په غبرګون کې دغه وړاندیز رد کړ. د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو د شنبې په شپه د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو د غچ اخیستونکو عملیاتو لړۍ پیل کړې وه. مجاهد خبرداری ورکړ چې د افغانستان له حاکمیته هیڅ ډول سرغړونه به بې ځوابه پاتې نشي.